اشرف غني بیا څه وکړل، کوم امر یې وکړ او څه کول غواړي، د هر څه په ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. ولسمشر اشرف غني په ځانګړې توګه د کابل د امنیت په اړه د ارزولو لپاره د حکومت له لوړ رتبتي چارواکو سره غونډه وکړه. کابل کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید وروسته پرون ناوخته د افغانستان ولسمشر د کابل د امنیت په اړه د حکومت له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره غونډه کړې ده. د عکس څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلینو په ځانګړي ډول په کابل کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره د خپلو پلانونو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړي دي. په خبرپاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو راغلي دي چې ولسمشر غني د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو سره په دې اړه لارښوونې کړې دي. د کابل ښار د قصبي سیمه کې د قسیم پر سړک پرون چهارشنبه د عقرب پر 22مه نیټه ځانمرګی موټر بم برید وشو چې 12 تنه یې ووژل او 20 نور یې ټپیان کړل. د برید قربانیان تر ډیره هغه کوچنیانو چې سهار مکتب ته تلل. په کابل کې د امریکا سفارت دغه حمله په شدت سره غندلې ده. د امریکا سفیر جانباز پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري او پر ملکي خلکو حملې باید همدا اوس بند شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یعنې یوناما پرون وویل په داسې ګڼ میشته سیمه کې حمله چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون زیات شمېر ملکي وګړي پکې وژل شول او زخمیان هم شول، څوک نشي توجیه کولی. طالبانو وویل دغه برید د دوی کار نه دی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکي استازي نیکولاس کی پر ټویټر په دې اړه ولیکل چې دوی د ملکي وګړو وژل او زخمی کول غندي او د هغه په وینا افغانان سوله غواړي او تروریستان په تشدد ځواب ورکوي. خو د ښاغلي کې په دغه لیکنه کې د ناټو غړي پر خپل تعهد کلک ولاړ دي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلاح به هم ورکوي څو له افغانانو په ښه ډول دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حملې هدف د ګاردا ورډ په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټرو ګاردا ورډ یو خصوصي امنیتي شرکت دی. د دغه وزارت په وینا په کابل کې په پرونۍ حمله کې د دغې خصوصي کمپنۍ 4 بهرني کارکوونکي هم زخمیان شوي دي. له ارګه په دې اړه په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي دي چې داسې بشري ضد جنایت د تورستانو کار دی او سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل شوي چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حملې کوي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوي، که چیرې مو خوښه شوي وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.